السلام علیکم څه 100 روپے دی ګټلې دور سا کسان د کایوا مې ګټلې کور دې پر څوړې غوخه مخه دې کله وړې کور ته کنه وړې دا قرآن چې د درم میاشتې کوم په سترګو ولا کلی دی دا غله خدای پای دې صدقه قبول کړي رب العالمین په پاتور څه سره نو سي کور نشتا کور ولا ته دا کور دې پر شی وړې مزګار تا بس خو شاب یو ډول باندې کله کړه دي کله دا خلاص شو دا کې غوخه کې دار شي کېږي جان جان خدای خو میرا بوند دی کنه یې د فراق څخه جان السلام علیکم ورحمت الله قدر لیدونکو نن بیا هم د خوشحالۍ ورځ ده چې موږ راغلي یو د یوې خورکۍ صدقه ده البته هغې مرجانه مریضه وه هغې پسې صدقه کړې ده موږ غوښه تیاره کړې چې یو خلطه به غوښه اچوو او کشنید به اچوو پیاز به اچوو لوګان ګازرې شلغم بنجان او مرچ او وږه به اچوو هغې تر څنګ یو بوتل غوړي مو سره اچوو دا بیا یوه بسته جوړوو بیا به تر خلکو رسوو نو دا ویډیو تر اخره پورې موږ سره وګورئ او زموږ ټولې برخې به په دې ترتیب باندې ترتیب کیږي او موږ به یوې خلطې کې اچوو بیا په خلکو باندې ویشو تاسو موږ سره دغه خلک هم وګورئ اخر کې چې دغه د کوم بختور لاس ته به ورځي ځکه دې کې ټول شیان موجود دي دغه هغه موږ بندوو ټول یوې خلطې ته اچوو لومړی ورته بانجان اچوو د کائناتو ربا ومې بخا ستا له دربار بل دربار نه لرم په کړو بدو زموږ ټولې برخې په دې ترتیب باندې تیاریږي او موږ به بیا مستحق خلکو ته ورکوو او دغه بهترین خلک او دغه مختبر خلک موږ سره په ویډیو کې وګورئ قدرمن لیدونکو زموږ ټولې برخې تیاره شوې راځئ موږ سره ویډیو تر اخره پورې وګورئ او دا به موږ مستحق خلکو باندې ویشو د کائناتو ربا ومې بخا ستا له دربار بل دربار نه لرم په کړو بدو بتوبه وباسم لتوبې پرته بله شی په خیر ډوډۍ کې چیرې سپور کله کور ته غوښه اخیستې نه ویلې نه په سره په چاته نه غواړي هر شی کې شته دي الله دې تکفل امین 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 دا وایي که یو خورکۍ د هغې څه صدقه کړې مرکۍ پسې مرکۍ مریضه ده وهل د کائناتو ربا ومې بخا ستا له دربار بل دربار نه لرم په کړو بدو بتوبه وباسم ورته 100 روپۍ دې ګټلې دي شی به کیسه ونیم شګر په شی خرید ګاټه مګلی دې ولې غوښه نه خلې څونه وخت کې غوښه نه اخیستې میاش ونی میاش اوس کور کې غوښه نه غوړي دا غاده خپل په کنه ربونه ارچو کې دې غوړي غوښه ارچو ورګي دي ستا له دربار بل دربار نه لرم په کړو بدو بتوبه وباسم لتوبې پرته بله لار نه لرم الهی ته که زما عمل نشینو الهی زه بل کوم غم خوار نه لرم د کائناتو ربا ومې بخا ستا له دربار بل دربار نه لرم
څو روپۍ دې ګټلې دي؟ 10 روپۍ مې شي اخلي؟ شي پې اخلي؟ ټنډۍ اخلي؟ کله مو کور ته غوښه وړي؟ ولې؟ دا واخله. لار نلرم توبې پرتا په لار نلرم هره ګړۍ مې په ګناه بنا ده نور له دې ژونده سره کار نلرم د کائناتو ربه ومې بخا ستا له درباره بل دربار نه لرم په کړو بدو به توبه وباسم له توبې پرته بله لار نه لرم چې په جفا کور ته چې وړي کور ته دا واخله سړی اخته دی وریجې خوري دا واخله دا د کور برخه سهار نه لرم داسې ماښام داسې سهار نه لرم د کائناتو ربه ومې بخا قدرمنونکو هغه نفر چې ناست و یو پلاستیکي وریجې ده خوړلی نو خدای شته چې موږ ته هم زور راکړو خدای خبر چې دی به د کور څخه حال چې دی خپله یو پلاستیکي نه پېژنده وریجې وي له کومه کړې وي هغه یې خوړلی نو کور دپاره موږ غوښه د شیان ورکړل دا چې وطن کې بېکاري ده او بعضې خلک تر اخري حده غربت اخیستي دي کور کې هیڅ نه لري راځئ په خپل وطن کې مرستې وکړو کومکونه وکړو تر څو زموږ دغه بیچاره خلک په دې سخت حالاتو کې موږ یو څه سره همکاري کوي د کائناتو ربه ومې بخا ستا له درباره بل دربار نه لرم السلام علیکم صاحب څو روپۍ دې ګټلي دور څه کسان د کایوا مې ګټلې کور دې پوره څه وړې غوښه مخه دې کله وړې کور ته که نه یې وړې دا یې قرآن دی چې د درو میاشتو کې مې په سترګو هغه لا لیدلې دغه ده خدای باید داسې زکا قبوله کړي رب العالمین په پټګړو جهان هره ګړۍ مې په ګناه بنا ده نور له دې ژونده سره کار نه لرم د کائناتو ربه ومې بخا السلام علیکم صاحب څرې نو اوسئ کور نشته بیا به کور دې پوره شی وړې مزدګار ته دا خلاص شو دا کې غوښه کې دار شي کېږي خدای خو مهربان دی که نه پرتا بله لار نه لرم چې په جفا او سرکشۍ تېر نه وي داسې ماښام داسې سهار نه لرم د کائناتو دا بور وړې شیان د خپل دي چې دا مې والا بل چاته راوړي بل چاته د خپل کوره د کله دومره شیان وړي دي یاره نه دي مې وړي څومره وخت کې یاره دا ډېر وخت مې کېږي چې نه دي مې وړي وای وترلا وړم خالي یوه یې ورته چې وړې وړه د کور دپاره بیا وړي دا شیان چې څنګه کوې دغه د بازار کې اخلم څه څومره اخلې والله بوشکه واخلم لا وړاکای بوتل واخلم بشکه باندې څومره وخت کېږي بیا میاشت کېږي میاشت کېږي او کله کور ته غوښه دې وړي نه نه ولې غریبي ده نه کېږي څخله اوس ورځ څو روپۍ ګټې یو ورځ کله 300 شي کله 250 شي ګاډه واړه آفرین یې څونه تکړه یې 2-3 روپۍ ګټې دې باندې کور خرچه نه برابرېږي ولر یا نه کو بوی کې ولا پراته وي کور ته کله غوښه وړي والله کوم دا ډېر وخت مې نه دا وړي څونه وخت کېږي یا دا میاشت کېږي میاشت کېږي دغه داسې شپ کېږي واخلې پکړو بدو بتوبه وباسم قدرمن لیدونکو تاسې ولیدل چې بازار کې په مختلف خلکو باندې مونږ دغه صدقه تقسیم کړله د صدقې غوښه نوره مونږ سره هم شته
هغه به مو تقسیموو، خو تاسې نه خدای پاماني اخلو ځکه چې موږ دپاره کار لا پاتې ده، هغه کار به هم خلاصوو. دلته ټایم هم ناوخته ده تر څو خلک وخت باندې غوښه کور ته یوسي، تر څو دی هم ټول فامیل خوشحاله شي. او بهترینه صدقه هغه ده چې ټول فامیل یعنې وړه ماشومان ټول کور کې وخوري، دا تر ټولو ښه صدقه ده. نو دوی دپاره موږ په صدقه کې تاسې مخکې شیان ولیده چې موږ هر څه په صدقه کې ورته اچولي وو، نو هغه ټول شیان چې د دې مطابق هغه ورته واچول. نو تاسو نه بیا هم هیله کوئ راځئ خپل وطن کې صدقې وکړئ، او دلته خلک بیچاره او غریب دي، تاسې خپله خبرې واورېدلې. نو همدلته موږ درنه رخصت اخلو، تاسو ته ښه وخت. ښې شبي هیله ده چې د خوست بازار له مختلفو منظرو مو هم خوند اخیستلی وي او هغه مو تاسو سره شریکې کړلې، او الله د غربت هم په وطن کې ختم کړي چې ټول خوشحاله او آباد او یو سوکاله ژوند ولرو. تر بیا ښې چارې. څښتنه زور د انتظار نه لرم.